السلام علیکم، زه یم ریاض کار او نن تاسو ته په یوه نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته درخوایم چې موږ څنګه کولی شو چې د هر چا د واتس اپ او مسنجر میسیجان وګورو او هغوی ته به دا پته نه لګي چې زموږ میسیجونه یې کتلي دي. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض کار. راځئ چې شروع کړو. نو د دې لپاره به تاسو راشئ خپل پلی سټور ته او له پلی سټور څخه به تاسو یو کوچنی اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. په پلی سټور سرچینګ کې به تاسو ولیکئ چاټ بین. ما چاټ بین تیار لیکلی دی، زه په همدې باندې کلیک وکړم او لومړی اپلیکیشن به تاسو ته دغه راشي چاټ بین ریکور ډیلیټډ چاټ. نو دا اپلیکیشن دی 15 MB دی، دا به تاسو انسټال کړئ. کله چې مو دا اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ نو دا به تاسو اوپن کړئ. کله چې دا تاسو اوپن کړئ نو تاسو ته دغه شنه بټن ښکاري، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاص شي. نو په دې کې دغه چاټ بین دغه کوم پرمیشن چې دی دا به تاسو الاو کړئ. نو دا به تاسو دغسې الاو کړئ. کله چې مو دا الاو کړو نو تاسو به له دې څخه بیک شئ او تاسو به یو ځل بیا په دې شنه بټن باندې کلیک وکړئ او دا به تاسو اوکې کړئ. کله چې دا تاسو اوکې کړئ نو تاسو ته یو ځل بیا الاو غواړي، دا به تاسو یو ځل بیا الاو کړئ. بیا به تاسو په همدې باندې کلیک وکړئ او دا به تاسو یو ځل بیا الاو کړئ. نو دغه ښکته تاسو ته دغه کانټینیو بټن ښکاري، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاص شي. کله چې تاسو ته دا ډول صفحه راخلاص شوه نو پورته دغه غشی تاسو ته ښکاري، په همدې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو سره دغه دواړه واتساپ هم انتخاب شوي وي. په دې پلس نښان باندې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاص شي. په دې ځای کې به تاسو مسنجر پیدا کړئ، دغه تاسو ته ښکاري، په دې مسنجر باندې به کلیک وکړئ او دا به تاسو سیو کړئ. کله چې دا تاسو سیو کړئ نو دغه مسنجر او واتساپ هم موږ سره انتخاب شول. او اوس به زه راشم یو بل فیسبوک اکاونټ ته او ځان ته به ترې میسج وکړم، زه به سلام ولیکم او دا به زه سینډ کړم او یو بل میسج به هم ولیکم او دا به زه سینډ کړم. کله چې دا سینډ کړم زه به اوس راشم خپل مسنجر ته. کله چې زه خپل مسنجر ته راشم نو دلته دغه تاسو ته ښکاري چې دغه موږ ته میسج راکړي دي. نو د دې میسج به زه وګورم خو دته به داسې نه ښکاري چې د زما میسج کتلی دی. نو زه به راشم هماغه اپلیکیشن ته به زه راشم چې کوم موږ انسټال کړی دی. نو زه به په دې غشو باندې به زه کلیک وکړم او دغه مسنجر تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه تاسو ته ښکاري چې دغه میسج یې موږ ته راکړي دي. نو دغه میسج اوس موږ وکتې خو زه ځم خپل مسنجر ته. نو په دې مسنجر کې اوس هم موږ ته ښایي چې دغه میسج تاسو یې نه دی کتلی او هغه ته هم داسې ښایي چې دا میسج یې نه دی کتلی. نو دغه تاسو ته ښکاري چې دلته داسې کوم نښانه نشته چې هغه ته دته وښایي چې زموږ میسج یې کتلی دی. نو اوس که راشم او زه په رښتیا د ده میسج وګورم نو دته به اوس هلته ښکاري چې زموږ میسج یې کتلی دی. نو دغه دی، د ده میسج موږ وکت، زه ځم. نو دلته تاسو ته دغه ښکاري چې دغه خانه یې موږ ته راکړله، دغه زموږ فیسبوک تصویر چې دی دا دلته راغی او دا په دې معنا شو چې دغه میسجونه اوس موږ وکتل. همداسې د واتساپ طریقه هم ده. نو زه راځم یو خپل واتساپ ته راځم او په دې ځای کې زه دغه واتساپ ته یو میسج کړم. نو دغه میسج ما وکړ نو دغه خانې تاسو ته ښکاري، تر څو چې دغه خانې له موږ سره تورې وي نو دا په دې معنا شو زموږ میسج یې نه دی کتلی. خو چې دا کرښې دواړه کله شنې شي دا په دې معنا شو چې زموږ میسج یې کتلی دی. نو زه اوس دا میسج ګورم خو دا کرښې به هېڅکله هم نه شنې کېږي. نو زه به راشم هماغه اپلیکیشن ته به راشم او دلته ملګرو تاسې په همدغه غشو باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسې بزنس واتساپ چې دی په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ. زه به په دې باندې کلیک وکړم. نو دلته تاسو ته ښکاري چې همکار موږ ته میسج کړی دی. نو دغه میسج ما اوس وکت، زه راځم او بیرته واتساپ ته راځم. نو دغه تاسو ته ښکاري چې دا کرښې اوس هم تورې دي او دته ښایي چې زموږ میسج یې نه دی کتلی. او که چیرې موږ بزنس واتساپ ته راشو نو په بزنس واتساپ کې به هم همدا وي. نو دلته تاسو ته ښکاري چې موږ ته میسج شوي دي خو میسج موږ نه دی کتلی. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. میلاوي کوو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.